کوم اپلیکیشنونه د تاسو کامرې او مایک ته لاسرسی لري، څنګه په هغې باندې دغه کامره او مایک بند کړئ. هغه ناوړه او خراب اپلیکیشنونه کولی شي د تاسو د کامره او مایک څخه ناوړه استفاده وکړئ. نو تاسو به راسئ سیټنګ ته، د دې لپاره چې دا بند کړو په ځینې اپلیکیشنونو، او که په ځینو نه بندوو هغه بیا پرېښودلی سو. تاسو به هلته په دې پریویسي کلیک کوئ، دلته په دې پرمیشن منیجر په دې کلیک کوئ، دلته اوس په دغه کامره به کلیک کوئ. دغه اپلیکیشنونه تاسو ګورئ دا الاود ورته په دغه ځای کې لیکلي، لاندې چې کوم اپلیکیشنونه دي دغه ټول زموږ کامرې ته لاسرسی لري. فیسبوک ده، لایټ فیسبوک ده، کروم ده، چټ جی پی ټي ده، خپله کامره ده. نو په دغې کې که کوم ناوړه یا غیر رسمي اپلیکیشنونه وي نو په هغو باندې تاسو کولی شئ دا بند کړئ. ضرورت نه وي ورته تاسو په هغې کې کامره استعمال کړئ، نو په هغې باندې دغه خپل کامره بنده کړئ تر څو له دغې کامرې نه ناوړه استفاده ونه شي کولی. نو زه اوس دغه کروم د ما هسې بې فایدې ده چې زه په کروم کې هېڅ کامره نه استفاده کوم، باید په دې باندې بند کړم. نو تاسو غواړئ بند یې کړئ نو په دې اپلیکیشن به کلیک کړئ. زه اوس په دې کروم کلیک کوم، دغه الاو به لاندې ډینای ته راښکته کړئ، دا ډینای به انتخاب کړئ. نو په دې کروم باندې اوس زما کامره بنده سوه، هېڅ دغه کامرې څخه استفاده نه شي کولی. اوس لاندې راځو، دغلته یو بل لیست ده، تاسو ګورئ دغلته ډیناید لیکلي ورته، دغه لاندې چې کوم اپلیکیشنونه دي له ډیناید نه لاندې دغه زموږ کامرې ته لاسرسی نه لري، هغه پاسې دي هغه یې لري او دا لاندې نه لري. اوس راځو مایک ته. مایک ته زموږ کوم اپلیکیشنونه دغه مایکروفون باندې به کلیک کړئ. دغه اپلیکیشنونه کوم چې دغه لیست تاسو ته ښکاري دغه زموږ مایک ته هم لاسرسی لري. هغه اپلیکیشنونه چې تاسو پکې مایک نه استفاده کوئ یاسې خو دلته لاسرسی ورته لري نو په هغو باندې دغه مایک بند کړئ، ځکه کولی شي بعضې ناوړه یا غیر رسمي اپلیکیشنونه د تاسو مایک نه ناوړه استفاده وکړي. اوس دغه زیات اپلیکیشنونه یې زه سکین ماسټر باندې غواړم مایک بند کړمه. تاسو به دا ډینای انتخاب کړئ، بېرته به شاته لاړ شئ، په دې ګوره دا لیست نه دا ورک سو، دا مایک پرې بند سو. داسې هر یو باندې غواړئ تاسو یې بندولی شئ. نو بیا به دلته هم په دې اپلیکیشنونو کې هم دلته دغه ډیناید لاندې لیست څه هغه اپلیکیشنونه ښیي کومو ته چې د تاسو مایک ته دغه اپلیکیشنونه لاسرسی نه لري، هغه اپلیکیشنونو لیست ته، او په سر کې کوم چې الاو هغه اپلیکیشنونه د تاسو مایک ته لاسرسی لري. نو په دغې طریقه دغه ټول تاسو کولی شئ. دغلته لیست ده، په دې لیست کې نور ځینې اپشنونه هم دي، فون ده، تلیفون نمبر ده، کوم اپلیکیشنونه لاسرسی لري، داسې ایس ام ایس ده، سټوریج ده، حافظې ته تاسو کوم اپلیکیشنونه لاسرسی لري. نو همدغې طریقه باندې کتلی شئ چې کومه ورته لاسرسی لري هغه اپلیکیشنونه چې ضروري نه دي په هغې باندې تاسو بند کړئ، ډینای یې کړئ. نو هغه بعضې ځینې ناوړه اپلیکیشنونه دي چې رسمي نه وي یا د هیکرانو لخوا جوړ شوي، نو هغه کولی شي د تاسو دغه کامرې او مایک نه ناوړه استفاده وکړي. نو ویډیو همدومره وه، که خوښ شوی مو وي لایک یې کړئ، د داسې نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، څنګ کې دغه د زنګ نښان هم ووهئ چې بیا ویډیو اپلوډ کړو هغه په وخت دررسیږي. ویډیو له خپلو ملګرو سره شیر کړئ تر څو هغوی هم ترې ګټه واخلي. که کومه پوښتنه لرئ کمنټ وکړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.